بخیل انسان په شیطان باندې تر هر چا ډیر ګران ده. الله تعالی یایي دا د شیطان خبرې مه منئ، یا د تاسې مالونه په زکاتو نه کمیږي، بلکې ویربي الصدقات، خدای پاک یایي زکاتو باندې زه په مالو کې نور ډیر زیادت او ترقي راولم. السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، یو مسلمان ته چې الله جل جلاله مال ورکي، په دې مال کې به د الله تعالی حق چې زکات ادا کوي په ښه زړه سره، او د الله تعالی د مخلوق چې کوم احتیاجات دي هغه به پوره کوي عام په ښه زړه، ډېره خوشحالي، انبساط. له مال سره طبیعي الله جل جلاله بخل او حرص مرګړي کړي دي. انسان کې چې مال ډېریږي بخل ورته ډېریږي، بخیل سي، او انسان چې مال څومره ډېریږي دغومره ډېر حریص سي. که دی د 1,00,000 روپو طلب شروع کی او هغه پیدا کی، بیا هغه یو شی هم نه بولي، بیا 2 لکه د په سوچ کی. او که دی 1 کروڑ روپۍ پیدا کی، بیا هغه یو شی هم نه بولي، بیا د 2 کروڑو د 3 په سوچ کی. حرص یې دومره ډېریږي. حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم یایي چې انسان چې څومره عمر ډېریږي دغومره یې حرص ډېریږي، حرص یې ځوانیږي. نو انسان به د مال په باره کې بخل نه کړي. بخیل سړی د الله جل جلاله ډېر بد ایسي. شیطان باندې کتابو مسله لیکلې ده، یو مسلمان هم داسې نه ده ګران لکه بخیل. بخیل انسان په شیطان باندې تر هر چا ډېر ګران ده. او د شیطان نه بېلمازه ډېر خوښ ده، نه چې روزه خوري نه یو بل بد عمل کی. د شیطان بیا په انسان مسلمانانو کې تر ټولو بخیل سړی په شیطان باندې ډېر ګران ده، چې بخیلی دا په شیطان باندې ډېر ګرانی. او سخی سړی دا بیا د شیطان ډېر بد ایسي. بخل انسان د شیطان سره ډېر نږدې کوي، سخا انسان الله جل جلاله ته ور نږدې کوي. نو انسان به د مال په باره کې له بخله څخه ډېر ځان ساتي، ځکه بخل بیا د انسان آخرت ور خرابوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی و، ثعلبه بن ابي حاطب. دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویل چې ما ته دعا وکړه یا رسول الله چې د ما مال ډیر شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل ای ثعلبه، هغه کم مال چې تی شکر ادا کړي هغه ډیر ښه ده تر دې چې د تا مال ډیر وي او د هغه حق نشي ادا کولی. خو دې ثعلبه بیا دا درخواست وکړه چې ما ته دعا وکړه. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل ثعلبه، ته د ما چې زه د الله نبی یم، د الله د نبی په حالت باندې نه یې راځي؟ د ما دا حالت ده، د الله تعالی په ذات مې د قسم یي که زه دا وغواړم چې دا د سرو زرو او د سپینو زرو غرونه له ما سره روان شي، نو هغه به له ما سره روان شي. خو زه نه غواړم د ځان لپاره دغه کمه روژې چې په هغې د الله تعالی شکر ادا کړم، دا مې خوښه کړې ده. ثعلبه بیا ورته وویلي چې ما ته به دعا کړي چې مال مې ډېر شي، او دا وعده وکړه که الله تعالی ما ته مال راکړه، زه به په دې مال کې د الله تعالی حق ادا کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا ورته وکړه، اللهم ارزق ثعلبه مالا، خدای پاکه تو ثعلبه ته مال ورکړي. ثعلبه یو څو وزې دا یې پیدا کړې. دا وزې لکه هغه یو مخ چنجان چې دغه سره ډېرېږي، دومره زر زر ډېرېدلې چې دومره ډېرې شوې. مدینه منوره کې د ده ګزاره سخته شوه. دی دا د مدینې منورې له آبادي څخه یو څه لرې شو. نو لمانځه ته به هم هر وخت مسجد نبوي ته نه سوی راتلی، صرف ماسپښین او مازدیګر به مسجد نبوي ته راته، نور لمانځو ته نه سوی راتلی، لرې و. بیا یې دا وزې نور هم ډېرې شوې، هغه ځای هم په ده باندې تنګ شو، خلک هم ځینې په عذاب شو، مال یې ډېر شو. نو بیا دی ولاړ، یو مخ لرې ولاړ، له آبادي څخه ډېر لرې ولاړ، صرف د جمعې لمانځه ته به راته. بیا نو اخر دې حالت ته ورسېدو چې د جمعې لمونځ ته هم نه راتو، چې په دا لارې به قافلې تېرېدلې. بیا بیا نو له هغه څخه د مدینې منورې حالات معلومول، صرف په دغه اکتفا وکړه. یو وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابه کرامو پوښتنه وکړه، ثعلبه چیرې ده؟ خلکو ورته وویلې چې هغه خو څه وزې واخیستلې، بیا ډېرې شوې، بیا په مدینه منوره کې ده ته دغه اوس یې دا مشکله وه چې لرې شو، بیا اوس تر هغه جم تللی ده، ډېر لرې تللی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ویح ثعلبه، د ثعلبه د افسوس یې د ده لپاره تباهي ده. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د زکات د اصولولو حکم نازل شو، د مبارک ده. نو 2 قومونه دي، یو جهینه ده، یو بنو سلیم دي. د دغه جهیني او د بنو سلیم 2 نفره ثعلبه ته او یو بل نفر ته ورولېږل چې له دوی څخه زکاتونه راوړي.
دا دوه نفر چې دورې ورله له صالبۍ د زکات مطالبه وکړه، نو صالبه ویل دا زکات چې دی دا خو یوه جزیه ده، دا معنی یو ټیکس ده، دا جرمانه ده، دا زه نه پېژنم، دا زه نه درکوم، تاسې ولاړ سئ له بل سړي څخه زکات ویسئ بیا به راسئ. دا دوه نفره ورله هغه بل سړي ته، هغه بیا سلمي سړی و، له هغې زکات وصول کړ، هغه په ډېره خوشحالي باندې زکات ادا کړ. بېرته دا دوه نفر راله صالبه ته، صالبه ورته وویل چې دا خو یوه جزیه ده، یو ټیکس ده، تاسې اوس ولاړ سئ بیا به زه سوچ ووهم. نو دا دوه نفره چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته رالو، خپل حالت یې ورته بیان کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل یا ویح صالبه، صالبه دې افسوس یې. او هغه بل سړی، هغه سلمي سړی، هغه ته چې زکات یې په صحیح طریقه ورکړی و، هغه ته یې دعا وکړه. نو صالبه خو اول وعده کړې وه چې زه به د الله تعالی حق ادا کوم، د هغه خلاف ورزي یې وکړه. بیا نو د قرآن کریم آیاتونه د سورت توبې 78 آیات د ده په باره کې نازل سو، چې الله تعالی یایي چې بعضې داسې دي په دوی کې چې وعده کړي چې الله تعالی ما ته نعمت و فضل و روزي راکړه، زه به خیراتونه کومه، زه به په هغې کې نیک کارونه کومه. بیا الله تعالی یایي چې ما دوی ته روزي ورکړه، دوی بخل وکړه او هغه خبره یې ماته کړه، او الله تعالی یایي د هغه نتیجه دا سوه چې ما د دوی په زړو کې نفاق کېښود تر هغه وخته چې دوی له ما سره ملاقات کېږي په قیامت کې، د دې خلاف ورزي له وجې او د دغه درواغو له وجې چې دوی وویل. صالبه ته چې کله دا خبره ورورسېده د ما په باره کې داسې آیاتونه راغلي دي، صدقه او زکات یې راواخیست، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې زه الله تعالی د تا د زکات له قبلولو منع کړی یم. نو صالبه خاورې راواخیستلې، په سر یې اچولې او افسوس نارې یې وهلې ولاړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویلې چې دا چې کوم نن د تا دا حالت ده، دا د تا د هغه عمل نتیجه ده چې تا الله تعالی سره وعده کړې وه چې که خدای ما ته مال راکړه زه به د الله تعالی حق ادا کومه. ما خبره دې نه ومنله، صالبه ولاړ. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وفاته وروسته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته راغی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راغی، بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په زمانه کې راغی. هغو ټولو د ده دغه د زکات مال رد کړ او دا یې ورته وویلي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه د قبول کړی، نو موږ هم نه قبلوو. مسلمانانو په دې زمانه کې دا موږ تاسو هر یو داسې ده، وله الله تعالی مالونه غواړي، ټینګې وعدې کې، بیا چې الله تعالی د حق وخت راشي بیا نو بس دا کمزوري بهانې کې له دې حالته د الله تعالی موږ تاسو وساتي. په هر چا چې زکات باندې، که د دې کالي که د تېرو کلو مسلمانانو دې ته ښه سم حسابونه وکړه چې په چا باندې 1000 روپۍ زکات کېږي، هغه باید 1.5 زر ورکړي، احتیاط وکړي. چې 1 لک کېږي باید 1.10 1.10 ورکړي، چې 10 لکه کېږي هغه باید 11 لکه ورکړي، احتیاط وکړي، یو څه به له ده یرسوی. بیا به انشاءالله د ده په مالو کې دومره زیادت راشي چې دی به خپله هغه ته حیران وي. د دې الله تعالی قرآن کریم کې وعده کړې ده. شیطان مسلمان ته د فقر وعدې ورکوي، د نیستۍ وعدې ورکوي، دا آیات شریف ده چې بیا به ته فقیر شي، مال به دې کم شي. الله تعالی یایي دا د شیطان خبرې مه منئ، د تاسې مالونه په زکاتو نه کمیږي بلکې ویربي الصدقات. خدای پاک یایي زکاتو باندې زه په مالو کې نور ډېر زیادت او ترقي راولم. سړی په ښه نیت په خوشحالي د الله تعالی حق ادا کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله.